مبین خان صاحب زه اول ستاسو نه شروع کوم. د طالبانو د حکومت چې کوم د عدلیې وزارت چارواکي دي هغه وایي چې دوی په افغانستان کې فکر کوي چې سیاسي ګوندونو ته ضرورت نشته د علت دا چې د نفاق پیدا کوي. دوی د کنجونو ژبو سیمو او نمونو په سر باندې خلک تقسیموي. تاسو فکر کوئ چې د طالبانو دغه دریز په افغانستان کې چې ګوندونو د ضرورت نشته دی، حزبونو د ضرورت نشته دی، سم دی که نه؟ تاسو فکر کوئ سم نه دی؟ مننه قدرمن شي علامه عزتمن لره. د عدلیې وزارت د فیصلې نه چې کله هم من خبر شولو په دغه رابطه باندې شخصا دا زما خپل شخصي نظر د تاییدوم، ځکه سیاسي ګوندونه یا سیاسي تنظیمونه د افغانستان په تیر تاریخ کې بیکګراوند ته وګورئ، دوی غیر لدی چې افغانستان وران کړی دا، د هیواد وران کړی، زمونږ شتمني لوټ کړی دا، زمونږ ټانګونه او زمونږ تیارې کباړ کړي دي، بل کومه لاسته راوړنه نه لري. فرض مثال د سیاسي ګوندونو کې د هر یو نوم که تاسو واخلئ بیا سابقه سیاست او کریر ته لاړ شئ، هغه به حتما له یوه استخباراتي کړۍ سره مستقیمه اړیکه لري. د افغانستان په ویجاړولو کې د دوی رغنده رول ده. دغه فیصله د طالبانو د افغانستان ټول ولس ته په زړه پورې ده او ټول ولس دغه فیصلې هرکلی کړی ده. مبین خان صاحب یو خو تاسو یو دعوه وکړل چې تاسو تیارې ویجاړې کړې دي. 1996 نه 2001 پورې د افغانستان کې طالبان حکومت کوم تیاره جاز یا ریلګاډي یا رکشا او ټکسي نه جوړ کړي. په افغانستان کې چې کوم ولسی واکمنان وو یا مشرانو دغه په وخت جوړ شو یا بهر هیوادونو مرسته کړي و. دویم تاسو مدار چې د امت ته یعنی د افغانستان د حکومت چې د کوم شکل دی دا سره دا چا منتخب کړي دی؟ طاقتور د چا په لاس کې ټوپک دی کنه؟ باید ولس د اختیار وي، د ولس شورا وي، د ولسی جرګه وي چې هغه د یو مشر ټاکلو لپاره یو طریقې کار خو جوړ کړي، یو شورا خو وي، یو کانسټیټیوشن آئین او قانون خو وي. ونیرای صاحب طالبان راغلي دي په نظامی پاور باندې جګړه یې کړې ده، 20 کاله د امریکایانو په وړاندې جنګېدلي دي. دلته اشغال او د اشغال په وړاندې هر افغان مسلم حق دی چې د اشغال په وړاندې قرباني ورکړي، جهاد وکړي. راځو دې ته چې وروسته له دې چې طالبان راغله نوع د حکومت څنګه جوړ شوی ده په دې باندې زه خبرې نه کوم. البته له هر نظام سره چې د ولس ملاتړ نه وي هغه نظام پایښت نه پاتې کېږي، ولو که هغه طالبان وي. د نظام ملاتړ د ولس لخوا نه د نظام د پایښت دپاره دا یو اصل ده. ځینې فیصلې باید هغه د ولس نظر ته د ولس فکر ته وکتل شي او فیصله وشي. دا چې طالبان وروسته څنګه حکومت جوړوي، څه رقم نظام جوړوي، اساسي قانون به لري که به نه لري، انتخابات به کېږي که نه لري، له دې نه زه کوم آګاهي نه لرم. البته دا واضح ویلی شم چې د ولسونو له ملاتړ نه بغیر نظام مخته نشي تللی. دا د افغانستان تاریخ ثابته کړې ده، دا د افغانستانو خلکو ثابته کړې چې له کوم حکومت نه ولس لاس اخیستی هغه حکومت پرځېدلی. مونږ یې تیر 20 کلن جمهوریت او دیموکراسي او د مجاهدینو نظام چې دلته کورنۍ جګړې وي ښه مثالونه وړاندې کولی شي. خو محترم مبین صاحب یو بل وضاحت کوو کې تاسو په خپل وویل چې د ولسونو د ملاتړ نه بغیر کوم واکمني یا حکومت قائم نشي پاتې کېدلی، یو خو اساسي قانون نشته دی. اوس تاسو رایي چې دا مثال په توګه هغه دا دی چې تاسو د جنکو د لوړو زده کړو په حق کې، تاسو د مطبوعاتو د ازادۍ په حق کې، یا ذبیح الله مجاهد صاحب هغه ورځ ویل کړه د په وس کې وي د په سبا له جنکو ته د اختیار ورکړی وي چې هغه لوړو زده کړو تللی، خو چونکې داسې نظام نشته دی چې هغه د مشر سره یا د مشرتابه سره اختلاف ولري، نو مشر چې څه وایي څه حکم یې څه امر یې هغه به منل کېږي. داسې نه فکر نه کوئ چې یو نظام پکار دی چې ستا په رنګ خلک د ذبیح الله مجاهد په رنګ خلک یا نور مشران چې دي په افغانستان کې چې هغه که اختلاف ولري چې دغه خبرو ته غوږ ونیول شي، په دلیل او استدلال باندې واورېدل شي او بیا د شورا د مصلحت او د مصالحت وروستو هغې ته یو آخري بڼه ورکړی شي. که داسې یو اساسي قانون نه وي او داسې مشر وي چې هغه امریت وي یا امارت وي یا د امت د امیرۍ دعوه لري، نو د هغه په منځ کې خو به څوک اختلاف هم نشي کولی، هغه چې څه خوښ وي هغه به کېږي. بیا دلته د علماو شورا ستا بنیرای صاحب مشر چې کومې فیصلې کوي هغه ټول د فکر فیصلې نه دي، په هغه کې له علماو سره، له وزیرانو سره، له ټولو سره مشوره کوي. فاصله هغه دوی یو فیصله کوي. د جنکیو په رابطه باندې د مکتبونو ته نه د لوړ تعلیم نه موږ له اول صنف نه تر پوهنتون او تر دکترا پورې د جنکیو د تعلیم ملاتړ یو ماحول د ورته جوړ شي، سیستم د ورته جوړ شي، له تعلیم نه د څوک بې برخې نه پاتې کېږي. دا په دې معنا نه ده چې موږ له طالبانو سره اختلاف لرو، دا د ولس غوښتنه د زموږ په خولې منعکس کېږي.
زمونږ دا نظر د ولس دا نظر د مکتبونو په وړاندې سمه ده اخلاص پاتې د اساسي قانون پر رابطه باندې دلته ډیر ستونزې دي ډیر مشکلات دي کوم یو قانون نه لرو د یو قانون چې د هغه قانون په وړاندې موږ خپل ژوند په مخ بوزو د کرایم او د جرایم په وړاندې یو څه ونه لرو نو هغه د مشرانو خپل فیصله ده د عدلي وزارت ویلي دي چې اساسي قانون ضرورت نشته البته مونږ یو قانون ته ضرورت لرو چې د حکومت چارې په مخ بوزو. مبین خان صاحب را سره اوسئ موږ سره ملګری دی پخوانی والی یا گورنر حلیم فدایي صاحب ډېره مهرباني ما د محترم مبین خان صاحب نه تاسو کو هغه نظر تاسو مو ورید او زموږ عمر سوال به مو ورید هم دا سوال تاسو نه دی د طالبانو د عدلي وزارت چارواکي وایي چې سیاسي حزبونه نفاق پیدا کوي د جبو نسلونو علاقو په سر باندې خلک تقسیموي هیڅ ضرورت ورته نشته دی اول تاسو خبرګون د طالبانو دغه دریستا کله چې په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې قانون نه وي هلته د سیاسي احزاب بحث ډېر وروستی دی البته زه غواړم اشاره وکړم چې هغه زموږ په دغه 15 کاله جګړو کې د یوې تجربې په شکل باندې باید شریک سي هغه دا دی په افغانستان کې لویه تشه د منتخبو سیاسي ملي احزاب نشټوالی دی او د یو پراخ منتخب ملي قیادت یا ملي زعامت دا څومره ستونزې چې موږ په افغانستان کې ګورو د دې منشا همدغه حالات ځکه چې جماعت حزب ډله دا په اسلام کې هم ډیر ژور او عمیق ریښې لري او په دې باندې ډیر سخت تاکید شوی دی حتی په قرآن کریم کې دوه ډلو باندې دغه ټولنه ویشل شوی دی چې یو ته حزب الله وایي بل ته حزب الشیطان یعنی د شیطان حزب او د الله حزب لدین دا استنباط کیږي چې په دین کې هم د احزاب نقش او د احزاب او د جماعت نشټوالی دا ډیر مهم ده حتی د جماعت ژوند نه څوک مړ شي په دین کې دغه لپاره داسې ویل کېږي چې دغه ژوند به په نفاق کې مړ شوی وي دلته که چیرته سیاسي احزاب نوی چې نشته دلته یو لوی ستونزه را پیدا کیږي چې واک او اقتدار د یو فرد لاس ته ورځي او نظام او سیستم چې دی دا فرد محوره کیږي او کله چې فرد محوره دلته استبداد انحصار دیکتاتوري بې عدالتي عدم شفافیت رامنځته کیږي او ترڅنګ هیڅ کله افراد چې دي او کله چې افغانستان موږ د جغرافیې ته ګورو زموږ گاونډیو ته ګورو نړیوالو ته ګورو 15 کلنې جګړې ته ګورو په دغه شرایطو کې افراد آسانه باندې خرڅېدلای هم شي جاسوسان کېدلای هم شي اما یو حزب یو تشکل چې هغه واقعا سیاسي حزب وي هغه قطعا خرڅېدلای او جاسوس کېدلای نشي نو ځکه فدایي صاحب تاسو یو درې ټکي ویل او بخای تاسو یو درې ټکي ویل چې کله یو نظام فرد محور شي هغه د استبداد او د امریت نظام دی ګویا تاسو د طالبانو وسنۍ واکمنۍ ته استبدادیت وای امریت ورته وای دغه چې دا فرد محور دی هر هغه نظام چې هغه د ولس باندې داس په خوخه باندې هغه د یو شفاف میکانیزم لاري چې ډېر لوی خطر شته چې دا نظام یو استبداد او یو انحصار باندې بدل شي او د خلکو حقونه په دې کې ضایع کیږي ځکه چې یو شی باید موږ متوجي اوسو یو جهادي تنظیمونه دي یو حزبونه دي جهادي تنظیمونه د روسي د تجاوز په وخت کې د بهرنیانو ضرورت وو
اما سیاسي احزاب او پراخه ملي احزاب د افغانانو ضرورت دی. هغه چې و د جګړې محصول ول جهادي او 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 نور تنظیمونه، اما ملي احزاب چې دي کا باید د ملت د منځ نه راوټ کول شي او بیا یا منتخب شي او دوی یوې سیاسي مبارزې د یوې مدني مبارزې له لارې غواړي سیاسي اقتدار یا سیاسي واک ته ځان ورسوي. زه دا په پوره هغه باندې وایم اوسوک سره د احزابو د جماعات چې دغه هغه اصل هم په دین کې شته او هم په معاصرو په نړۍ کې چې څومره معاصر حکومتونه وګوري په دې کې د احزابو موجودیت ډیر مهم ده، خصوصا په داسې یو ټولنه کې چې الته د سواد کچه ډیر ټیټه ځکه سیاسي احزاب یو بل نقش لري، هغه دا ده چې هغه د ټولنې د سیاسي شعور د فرهنګي ودی د سیاسي او اقتصادي برنامو او له نظام نه د خلکو پر بسیج کول کې ډیر اساسي نقش لوبولای. مبین خان صاحب، تاسو فکر کوئ کم تشریح چې هغه فدایي صاحب کوي د دې مخکې ملمنو کړل، ما سره ډاکټر جنبش صاحب او شاه محمود میاخیل صاحب ټول فکردار چې په افغانستان کې اولس ته د رائے ورکولو حق پکار دی او اولس باید خپل مشر منتخب کی په ځای دې څنګه چې تاسو ویل د نظامی پاور د لارې په واک کې راشي او بیا خپل سره فیصله کوي. زه د فدایي صاحب نظر ته په کامل احترام خو یو شی وایم چې تیر جمهوریت انتخابات یا دیموکراسي یا ولسواکي دلته چیلنج کړي د ګوري. تاسو کدي کرزي دوه دوره واکمني وګوري دلته د اشغال تر چاتر لاندې انتخابات وشول، لیکن غټ اکثریت لاغي انتخاباتو نه محرومه پاتې شول. دوی لامل طالبان بلل. دویم دور د کرزي کې انتخابات وشول، ډاکټر عبد الله ویل زه نه منم. صحیح شو، دا نه منم قصه ډیره وګدا شو، بل اخره کرزای دویم ځلي انتخاباتونو شو، کرزای په واک کې پاتې شو. نسبت اول دورې د کرزي ته دویمه دوره د کرزي د منتقدین او مخالفین دواړه کامیاب بوتي، ځکه د امریکایانو لګاټو سره مخامخ په ټکر کې راغی. د امریکایانو سره په ځینو شیونو کې اختلافات سره پیدا شول. بیا چې کله اشرف غنی انتخابات شول امدغه یو کار شو، ټول ویل چې دا درغلی و، په پیسو و، غلا و، یا اصلا رای ونه اعلان شو. عبد الله ویل زه نه منم. دوه سره حکومت رامنځته شو، د دیموکراسي نتیجه و. دواړو ناکامي د 15 کلونو یو په بل اچول. بیا ځل انتخابات شول، بیا د اشرف غنی په لا درنده شول. حلیم فدایي صاحب هم د اشرف غنی د ګوند او د هغه د ملاتړو نه ده. عبد الله بیا ویل زه نه منم، چې کله ویل نه منم بیا دوه سره حکومت راغی. همدغه انتخابات، همدغه دیموکراسي، همدغه لغرب نه راغلی یو څه چې په افغانانو تحمل شو، د نتیجه ور نکړه. د ارګ په 2 کیلومترۍ کې دوه کسانو ویل چې زه ولسمشر، عبد الله ویل زه ولسمشر یم او اشرف غنی ویل زه ولسمشر یم. اوله فیصله د انتخابات هم د ولس رای ته ونه کتل شول، فیصله جانکيري وکړه، دوه سره حکومت راوسته. په دویم ظلم مایک پامپیو او خلیلزاد فیصله وکړه. دلته بیا ولسواکي او د خلکو رای څه شوله چې دوه کسان په یو هیواد کې ولسمشران دي، یعنی په یو موټر کې دوه شټرنګ لګېدل، یو خواته کشکو بل خواته. اصلا دغه دیموکراسي، دغه انتخابات، د باور چې الله سلاړه دا هم د همدغه جمهوریت او هغه څوک چې په افغانستان مبین خان صاحب تاسو دا دلیل چې دا ډیر خلک دا فکر کوي چې د چې په کومه طریقه باندې وخت راغلی او کوم اختلافات تاسو د کرزی صاحب خبرو کړله او هغه ته مو د اشغال د چتر لاندې انتخابات ویل، بیا پکې عبد الله نه منل، زین منم، بیا هغه کېری راغی غور ته روغه وکړه، بیا د هغلی اشرف غنی په دور کې بیا هم عبد الله زین منم، بیا مایک پامپیو راغی غور ته روغه وکړه. تاسو ول چې یو ډرایور یو خوروانه بلبل خوروانه غواړو چې په دې باندې کم وخت چې حکومت کې برخوال وو. فدایي صاحب د خپل جواب وایي. فدایي صاحب دغه تاسو جمهوریت وو او دغه تاسو جمهوریت نظام وو. اصلا دلته په افرادو باندې خبره وکړو نو بیا زمونږ متاسفانه څوک چې د اسلام نمائندګي کوي بیا اسلام تر پښتنه لاندې راځي. موږ په افرادو خبره نه کوو، موږ په
په فکر باندې خبره کوو په فکری لحاظ باندې د احزاب موجودیت د جماعت موجودیت یو تشکیل موجودیت دا هم اسلامي ده هم انساني ده او هم په نړیوالو معیارونو باندې برابر ده که اعمالو ترای شو ګوري هغه چې طالبان اوس کوي آیا دا اسلام ده د دوی په اصطلاح باندې د دوی ملایان راټول شول دوی خپل وایي چې 3.5 زره ملایان راټول شول او دوی د نجونو د تعلیم د خلاصون غوښتنه وکړه اما یو فرد چې دوی ورته امیر المؤمنین وایي هغه دا ونه منله جنرال موبین په ګډون باندې د دوی د ویان په ګډون باندې د دوی د ډیرو مهمو خلکو په ګډون باندې د سیاستونو په ګډون باندې د نجونو د تعلیم غوښتنه کې خلاص شي اما امیر المؤمنین نه مني دا نه منل خو په دغه اسلامي نظام په د شرعي نظام کې چې دوی ورته وایي په دې کې هم شته کچې ته د جانکيري خبره کیږي ګوري کابل کې چې کله د افغاني او د کندهاري طالبانو ترمنځ ستونزه رااله په زعامت باندې ایسای مشر لومړی ورځ باندې کابل ته په انټرکنټینل په سرینا هوټل کې راغی او د دوی ترمنځ اختلاف هم حل کړ او د چایو پیالې د افغانستان کې د خپل بریالیتوب او د کامیابی یوه نښه په توګه باندې هغه هم تمثيل کړ په دغه مسایلو باندې کوم خبرې کوو په افرادو باندې خدای نه خواسته زما او د جنرال تیموربین ترمنځ شاید تر خواله راځي اما دغه افراد دیل نه خو فدای سه او بخه خو خبره دار چې یو دلیل دا دی چې هغه کرزی او عبد الله صاحب او بیا هغه غنی او عبد الله صاحب ترمنځ انتخابونه وشو رائے وشوي دیموکراسي دغه نظام لاندې خلکو رائے وکړلې بیا کرزی صاحب چې د غټلې دا بیا اشرف غنی صاحب چې غټلې عبد الله وزین نه منم نو دا جمهوریت خپل دنیا کې دا ششته ده خود دغه شخصیتونو دغه رویه په جمهوریت او جمهوریت نظام ته ځان خبره خبره دا چې چیرته دا استدلال کیږي چې دغه کسانو رویه جمهوریت ته ضرر ورساو او لہذا جمهوریت د تطبیق ور نه دی یا نتیجه نه ورکي نو بیا خو د طالبانو اعمالو هم اسلام ته ځان رسولونو بیا دا استدلال کېدل چې اسلام په افغانستان کې د تطبیق ور نه دی نو ځکه زه وایم چې په افرادو باندې یا په اغوستونزو باندې چې د افرادو نه کېږي څوک مني څوک نه مني اما الته مجبوریت زموږ دا او لوی مجبوریت دا او چې د طالبانو د خپل ادعا مطابق چې 80% زمکه د دوی سره په 80% زمکه کې موږ هم جګړه کوله امو انتخابات کول امو د سولې لپاره منډواله او هم خدمات وړاندې کول څه خبرې چې موږ یوازې د انجونو په برخه کې تر 15 ملیونه زیات محصلینو ته موږ او هغه ته زده کوونکو ته موږ خدمات وړاندې کول دغه ټول مسایل چې هم په جنگ کې وي او هم په تعمیر کې ګوري طالبان یو کال راغلي یو کال سمده یو کال کې د دوی دغه نمنم د انجونو نمنم ډاکټر صاحب عبد الله جمهوریت نه مانو تا خو د طالب له نظر دوی خو جمهوریت ته فری فکر وایي چې هغه سینه ده نو آیا دغه چې یو اسلامي امر ده چې خدای پاک ویلي دي چې تعلیم فرض ده دغه ولې د دې امارت نه مانی د دې ټول ولس دغه غوښتنه ول نه مانی آیا دغه غوښتنه دا غوښتنه به دا معنا ولري دا غوښتنه به دا معنا ولري چې ګواکې اسلام کې مشکل دی نه داسې نه دی افراد باید څنګه کو موږ په جمهوریت کې مشکلات درلودل ګور یو خبره غواړم چې دا بشپړ کم موږ په جمهوریت کې مشکلات درلودل زموږ لویه برخه د مشکلاتو هغه جګړه و هیڅوک سره په جګړه کې نه دي دوی په یو لسکاله کې په دې نه دي موافق دي چې ننجونو د تعلیم د لپاره حتی یو طرز العمل یو کال کې د ننجونو د تعلیم د لپاره یو طرز العمل جوړ کې او خلکو توازی وي چې یا بندو یا اخلاصو سبا فدای صاحب مخکې زم خو غواړم زه فکر کوم مبین خان په دې باندې سوال غواړي مبین خان صاحب ماته پروډوسر صاحب ول تاسو کوم جواب ول غواړي ایسه محترم ګوره فدای صاحب ویل چې کچیرته طالبان یو مشکل سره مخ کېږي یا نظام کې مشکلات راځي نو بیا مونږ خلک په اسلام نیوکه کوي ګوره همیش چې کله دوی طالبان حد
هدف قرار نیسي، طالبان هدف ګرځوي، نو دوی د اسلام نوم جوخت تر اخلي لکه د اسلام ټیکټ یوازې د طالب په غاړه وي. زه او فدایي صاحب دا ټول افغانان موږ مسلمانان یو. کچیرته طالبان له دغه فرصت نه استفاده نه کوي، دغه نعمت چې الله پاک ورکړی دغه نظام نه سالم استفاده او سالم فرصت نه بولی او کار نه کوي، خلکو ستونزې نه حل کوي. یقیني سره درته وایم چې فدایي صاحب تاسو په 11 ورځو کې حکومت له لاسه ورکړي، کېدای شي طالبان تر دې زر له لاسه ورکړي. اصلي باید راستو موږ اوسنۍ ستونزو ته دغه ستونزه یوازې طالب ته نه ور پرېږدو، یوازې نظام ته نه ور پرېږدو. فدایي صاحب ما او ستا کوم مسؤلیت ده موږ باید ته وکړو، د دې په ځای چې عقده‌ای برخورد کوو راځئ سالمه نیوکه وکړو، نظام ته مشورې ورکړو، خیر سره منل خو تر کني ما او تا مسؤلیت ادا کړی وي. زم بیا غواړم چې نظر ورکړم. سمه ده چې اوس مونږ ته تر هر څه مهم دی نظام ساتل دي. مونږ په داسې حالت کې نه یو چې نظام یا د جګړې لخوا یا د انتخاباتو یا له هر طریقه چې وي د نظام بدیل مونږ نه لرو. ما سره وخت کم پاتې کیږي استاد مبین خان صاحب او بخای، ما سره وخت ډېر کم پاتې کیږي. زه غواړم چې استاد مبین خان صاحب او بخای زه فدایي صاحب جواب واخلم. ما سره 100 منټه پاتې. فدایي صاحب تاسو سوال غواړئ په دې باندې بیا مخکې مبین خان صاحب چې کوم وړاندیز کو باید اجتماعي نظام ته د ګټې په خاطر ټول په شریک سره سلاو کې غدا سي وای.